دیم چې هر یرغلګر چې په دې خاوره ته تر بیرغه پورې تر فوجه پورې راشي یو ورځ نه یو ورځ د دې وطن بچي راپاسېږي او دوی شړي او که جنګ قومي شو موتا به هم یو بل ازبولی نه شو او د هغوی لپاره د هغوی هغه ناولې او پلیته روزګانو به یو په یو پیاده کوو. ډېره مننه. نړۍ مننه. زه د نوابي صاحب د خبرو په تداوم کې غواړم 2 نقطې نورې ور اضافه کړم. لومړۍ خبره د دې مجاني عسکرو وکړله. د کرنیل امام کتاب د هغې د خولې خبرې دي. هغه وایي چې کله په افغانستان کې د جهاد کیسه شروع سوه نو مخکې له دې چې د پاکستان فوز د پاکستان دولت را پاتېږي دوی د خپل ځانه د دغې د روس په مقابل کې چې په افغانستان کې د دوی شتون د هغو په مقابل کې دوی جګړه وکړي په یو ترتیب باندې چې تر څو پورې دغه سره لښکر تر هغه ځي پورې ونه رسېږي. دوی څه وکړه؟ دوی په همدې موضوع باندې په همدغه ټاپک باندې بحث درلوده. په دې وخت کې زموږ له وطنه محترمین ورته ورغلي و تیار پاکستان ته چې موږ راغلي یو ټوپک راکړه موږ درته جنګ کوو ته بد کې چې ته جنګ کې. کرنیل امام بیرته ورځي د خپلو مشرانو ته او ورته وایي چې پام چې خپل د وطن بچی په دې جګړه کې مړ نه کړي. هغه ورته ولې وایي ما ته خو تیار د جګړې دپاره خلک راغلي دي وایي بس خالي ټوپک په لاس ورکړه درته هغوی جګړه کوي. وایي څوک دی وایي په خپله د افغانستان خلک دي. وایي څوک دی وایي دا حکمتیار صاحب دا رباني دا خلقې وی راغلي دا سیاف دوی وی راغلي دي درته د افغانستان د جهاد داستان دا کتاب چې ته وګورې دا ټول پکې ټکی په ټکی لیکل سوی. نو دغه ډول موږ نه خلکو استفاده کړې د خپلو ولسونو په وژلو کې د خپل د افغانستان د بربادولو کې بل هیڅ چا نه دي کړي. پنجابي زوی ته د زمري زړه ورکړه په دې خاوره کې نشي دننه کېدلی. سره له دغو نه بدبختیو پنجابی زوی دلته جنګ نشي کولی چې دا جنګ کړی چا کړی بس زه انجکټ سوی یم زه ربړولی یم زه پړسولی یم بیا مې د خپل د وطن د ولسونو د بربادۍ پسې ټوپک راپورته کړی. مننه کوم نوابي صاحب. عزیز پولاد تاسو ته هم ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ جوړې کمره او میک دې که ولګې خوشحاله به څه مشنه. سلامونه او نیکې هیلې ځواک صاحب ډېر خوشحاله یم چې روغ جوړ دې وینم. زه په دفتر کې ما دغه کمره دلته اجازه نه ورکوي هر تقدیر وبغږیږو انشاءالله زموږ څیرې سره خلک بلد دي. ځواک صاحب د هر انسان افکار فرق کوي فکرونه فرق کوي. مخکې دلته یو تعداد خلک راغلي وو بعضې خبرې وکړې زه تاسو ته داسې یو مسله وړاندې کړم د ټولو افغانانو ته. تاسو که زموږ ویډیوګانې وګورئ هېڅکله موږ په چا باندې تعرض نه ده کړی. همیشه د دوی تعرضونه ما اول ایښودي دي 10 ثانیې 15 ثانیې وروسته له هغې ما جواب ورکړی ده. یعنې موږ دفاعي شکل کې همیشه وو او بالاخره د خپل هویت نه خپل قام نه د خپل ملي ارزښتونو هم دفاع کړې ده او هېڅ چا ته ضرورت نه لرو چې چا باندې تعرض وکړو. هېڅ چا ته ضرورت نه لرو چې چا باندې تعرض وکړو. یو بله مسله ووایم ځواک صاحب تا د ملیګرۍ خبره وکړه. د پښتنو مشرانو د ملیګرا خلک د نړۍ په تاریخ کې نسته ده. ټول مشران تاریخ تاسو ولولئ د دوی نه ستر ملیګرایان په نړۍ کې نسته. دغه زما او ستا ژوندی ما او تا ژوندي تاریخونه وو. دغه په جمهوریت کې زمونږ او تاسو مشران راولګېدل د تاجکان نه مارشالان جوړ کړل د ازبکان نه مارشالان جوړ کړل بالاخره معاونین یې کړل سلګونه جنرالان راته تولید کړل د 90% پروژې د خلکو ته ورکړې اخر څه وسو ټوله ملامتګي بیا هم په ما ده. په هر حکومت کې دوی ته څه هم ورکړل شوی ده. موږ ملیګرایي کړې ده. ملیګرایي کې موږ نوم لرو ملیګرایي کې موږ شهرت لرو او په دنیا په موږ باندې فلمونه جوړ شوي دي چې د پښتنو غوندې لوی لمنې والا د پښتنو غوندې لوی زړه والا خلک هېڅ ستره نه موږ هېڅ متعصبه نه یو. خو دا خلک چې دي هغه پارسي کې یو متل ده وایي ازمودن خطاست. د افغانستان تاریخ او تجربه دا موږ ته راښایي چې افغانستان کې باید یو لاس حکومت وي او یو ګورئ زه تاسو ته یو مثال درکړم. پروردګار یو ده که خدای نه کرده که خدای نه کرده 2 دانې وایي یو به ویلې باران وروم بل به ویلې واوره وروم. په افغانستان کې عین شکل که 2 دانې رئیس جمهوریت 2 دانې ولسمشراني او بالاخره ترکیب قومي سي لکه د جمهوریت کې سو یو به ویل چې دا پروژه زه داسې کوم بل به راجیک چې زه ویل داسې به کوم. یو لاس حکومت نه و. یو لاس حکومت په افغانستان کې پکار ده. دا خلک وروره ګله سهار سونه دا په غېږ کې ونیسي سوهات سونه د دوی سیاسون موږ او تاسو ورته ښه مخ وښیو خوشحاله مخ وښیو. دا بیا هم ځي وروره ګله د پېښور نه به باروت راوړي ما په وژني
د ایران نه به وروره ګله سل رقم معاملې ماته کوي همدا اوس لګیا دي وروره ګله نه عیسی پرېښوده نه اسرائیل پرېښوده ټولو ته لمنه وغوړوله ټولو ته وزر کوي چې ما بیا دلته حاکم کا دا خلک موږ پېژندلي دي دوی سره زه ډېر پخوانه په لانجه کې یم دوی ته مې وزر کړی ده دې ته مې خپل پټو غوړولی ده لمن مې غوړولی ده قرآن مې ورته مخې ته ایښی ده چې دغه توهین مه کوئ تحقیر مه کوئ یو وخت زه به دوی سره ډېر ښه په چلن باندې کېږم د پښتنو به ماته ویلې چې دا نه اصلاح کېږي دغه لایف ته به مې سکوس شو هلته به یې نه راته قام پرېږدو دغه فارسي نیوز هېڅ ملي ارزښت یې ماته نه ده پرېښی نه یې راته ډاکټر صاحب نجیب پرېښی نه یې راته امان الله خان پرېښی پښتون قوم عمومي توهین کړی ده تحقیر کړی ده دا خلک یې موږ ټول بلاک کړي دي ځکه د سپي لکۍ نه سمیږي او هر څومره چې دوی ته تاسو قربانیانې ورکړئ ځواک صاحب دا بېمانا دي او سبا چې ستا د لایف نه کوز شو هغه به بېرته خپل کار کوي ګوره ښه فولاد صاحب زه یو خبره درته وکړم اول خو دلته کابلي صاحب ته او ډاکټر صاحب عاطف مختار ته دوی ته هم زه ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند اوسېږئ موږ او تاسو کله چې د مشرۍ خبره کوو د وطن خبره کوو د افغانستان د سیاست خبره کوو دا ډېرې لویې موضوعات دي دغو کې بیا دومره کوچنۍ خبرې بیا هغه ټول قوم پورې ربط کول دا د موږ او د تاسو سیاست تر سوال لاندې وړل دي مشري تر سوال لاندې وړل دي دغه د ټول قام تر سوال لاندې وړل دي نو هیله مې څه ده زه که هغه ځوان نن راغی په دغه ډول وغږېده او خبرې تا واورېدلې چې ډېر په ادبي وغږېده ډېر په سمه طریقه وغږېدله نو اوس موږ ته په کار څه شی دي چې موږ هم باید دغه لاره خپله کړو چې هغوی په کوم ترتیب باندې دا کوم ځوانان یې 15 تنه راپورته شوي توهین کې سپکاوی کوي موږ به یې ځواب داسې نه ورکړو د تاجکو د قوم نماینده زما دپاره ښاغلی نستو نادري دی زما دپاره ښاغلی نجیب الله کابلي دی دا ډول خلک د تاجکو د قوم نمایندګي کوي 15 تنه ته پیلوچ او لنډغر نه د پښتون نمایندګي کولی شي او نه د تاجکو نمایندګي کولی شي راځو کابلي صاحب ته هم ځانګړي سلامونه بعد له ډېره وخته مو څېره درته ولیدله په دې هیله چې روغ جوړ اوسېږئ برتان خوش آمدید میکنم مهربانی وکړئ مایک مو ولګوئ من سلام خود را خدمت شما و دکتر سید عاطف بزرگوار و برادرم که در بالا هستند و خدمت کسانی که در لایف شما تقدیم میکنم البته پیشتر از شما ما لایف عاطف صاحب دیدم بسیار خوب دفاع کردن بسیار خوب موضوع گیریشان بود که از پیششان تشکری میکنم دیگه صحبت ها جناب دکتر صاحب بزرگوار کنن اگر مرا وقت دادین باز سر موضوعات افغانستان کم صحبت میکنم حتما بخیر یک جهان سپاس ممنونتان آقای کابلی ډاکټر صاحب عاطف مختار خراغلاس درته یو ځل بیا په دې هیله چې روغ جوړې مهرباني وکړئ مننه دا زما مایک خلاص په دغه مصیبت زیات پیګم نه زما غږ شته او تاسو غږ لرو اول خو حسیب زواک صاحب تاسو ته محترم کابلی صاحب ته او عزیز فولاد ته هم زما سلام و احترام وړاندې کوم دوه موضوع په یو بحث کې د یو افغان لپاره ډېر مهم او اساسي دی اول دا دی چې زموږ ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي تاریخ او سیاسي هویت زموږ لپاره مهم دی موږ لپاره په افغانستان کې یو نظام یو حکومت تر هغه وخته مشروع نه دی تر هغه وخته پرې چې د یو ملت په ارزښتونو باورونو او اعتقادونو ته احترام ونه لري یو موضوع دویم موضوع دا دی زه په یو افغاني نشنلیزم باندې باور لرم او افغانستان د ټولو افغانانو د ازبکو ترکمنو تاجکو هزاره او ایماقو نورستاني او پشي معمن کور او جونګړی ګڼم د پاکستان لپاره زموږ موقف افغانستان په سطح او د افغانستان د ملي منافعو په ګټه دی زموږ کور یې وران کړی جومات یې وران کړی زموږ خلک یې وژلي زموږ ولسمشر یې وژلی زموږ د تاریخ ستر شخصیتونو سره جفا کړی کله چې زما د ملي ګټې موضوع مطرح کیږي زه خپل موقف د خپل افغاني نشنلیزم له ادرسه مطرح کوم او دا مې حق دی دویم د دغه سپیس زه راغلم په سپیس کې خبرې وسوې مونږ هیڅ کله نه د چا په قوم نه د چا په حیثیت نه د چا په شخصي حریم نه د چا د کورنۍ حریم هیڅ چا مو بحث نه کړی که څوک د افغانستان د ملي ګټو په متعلق خبره کوي زمونږ بېطرفي بیا زمونږ بېشرفي دی
ځکه موږ بېطرفه د افغانستان په ملي موقف کې نه یو. موږ لپاره د حکومتونو بهیر چې په افغانستان کې راغلی محترم نه دی. افغانستان من حیث د یو جغرافیه، من حیث د یو سیاسي او تاریخي هویت د هر افغان عزت او شرف او وقار او حیا دی. څنګه کولی شو چې موږ په داسې یو بحث کې برخه واخلو چې یو خواته موږ سره په دې بحث کې تعهد کړی چې موږ 15 دقیقې تاسو ته ورکوو، 15 دقیقې بحث، او کله چې بحث کې داخليږي تاسو په بحث کې نورو ته وخت ورکوي، زموږ غږ په بحث کې نه اوري. بیا په داسې یو بحث کې داسې زه چا سره ټوکې نه لرم، د چا پروا هم نه لرم، چا سره په دې موضوع باندې بحث هم نه کوم. افغانستان، یو ځل بیا وایم، افغانستان سیاسي هویت، ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي تاریخ او سیاسي انتروپولوژي زموږ سره کرښه دی چې هیڅ یو افغان د ده نشي تېرېدلی. که هغه زما په هویت او تاریخ خبره کوي او دلته سپکې سپورې کنځلې کوي، تاسو که رښتیا هم د داسې یو تمدن خبرې کوي چې تاسو په هغه نازېږي، په هغه تمدن تاسو دا ښودلی چې تاسو کنځلې وکړئ، بل تهدید کړئ، بل تحقیر کړئ، بل توهین کړئ. تاسو که چیرې ما سره په دغه جغرافیه کې من حیث د ورور یې او دا کور ستا دی، د دغه کور ورانولو ترمینالوژي او طرحه تا ته چا درکړی؟ جنابه ته څوک یې؟ چا د ته ځې څو کسان چیرې ټولوئ او د بل چا قانون اساسي کاپي کوئ، کنسټیټیوشن لا د بل چا راوړئ او بیا دا طرحه کوئ. ته که ما سره فدرال غواړې، فدرال چیرې غواړې؟ خو ته به د افغانستان سیاسي هویت، ځمکنۍ بشپړتیا، د افغانستان سیاسي اسلاف به منې، بیا به ما سره د ټرمینالوژي او د فدرال خبره کوي. ته ما سره افغانستان نه منې، افغانستان ته توهین کوي، تحقیر کوي، د قومونو په منځ کې فساد اچوي، تفرقه اچوي، د پردیو استخباراتو لپاره کار کوي، پردیو ته لابي کوي، او بیا راځي دلته ما سره دا موضوع مطرح کوي. په دې لحاظ ما به تاکید و تایید با تمام ارزش‌های انسانی و ملی خود معتقد هستم. من افغان هستم و افغان، پدرم هم افغان بود، پدر کلانم هم افغان بود، جغرافی هم از افغانستان است و این مأمن افغان ها است و ما افغان را تنها اطلاق و مختص به پشتون نمیداریم. تمام افغان ها که در این جغرافی ازبک است، ترکمن است، تاجک است، هزاره است، ایماق است، نورستانی است، پشه‌ای است، برادر ماست، هموطن ماست، در تعیین سرنوشت سیاسی خود حق خود را داره که در اینجا باید اشتراک بکنه و صحبت بکنه و با ما بیاید. در صورتی که شما به جغرافی سیاسی افغانستان، به هویت افغانستان، ما کار نداریم کی در قدرت است کی نیست، با او کارم نداریم. زمانی که شما جغرافی ما را مورد تاخت و تاز قرار بدین و ما حق انسانی و بشری ماست که از جغرافی خود، از تاریخ خود و از تاریخ سیاسی خود دفاع بکنیم. په دې لحاظ اومو غوښتل هلته بحث کې چې موږ لاړو، ګورئ که موږ سره بحث کوئ، بحث کوو، راځئ. په افغاني نشنالیزم را سره خبرې کې در سره کوم، د افغانستان په تاریخ را سره خبرې کوئ در سره کوم. ته که ما ته د تجزیه خوب ویني، د خراسان خوبونه ویني، د خوب انګریزان، روسان، امریکایان او نور یرغلګر هم ځان سره ګور ته ویوړ. دا داسې مفت خاوره نه چې ته به راځې د تجزیه خبرې کوې او ستا روایت به زه تشریح کوم، ستا روایت ته به زه قرباني ورکوم. دا کېدای نشي. دا نه کېږي چې ته ما سره په یو بحث، په یو کانټیکسټ کې درېږې او بیا په ټول افغان ته او ټول افغان ولس ته کنځلې کې څه مفهوم یې څه شی دی، معنا یې څه شی دی. که بحث کوئ راځئ به یو بېطرفه سپیس ته جوړ کړئ، یو شخص راسي په علمي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په تاریخي لحاظ، که مې 15,000 کلن تاریخ د افغانستان د ملت درته ثابت نه کړ، که مې د خپل اسلاف د تورې او د شملت تاریخ درته ثابت نه کړ، چې د سپیس او پروګرام نه ځم. دا مه کوئ. ته د ایران استخباراتو خپله ویلي چې موږ په افغانستان په قومونو کې پانګونه ځکه کوو چې موږ باید پکې نفر ولوخته. د ایران د استخباراتو استراتیژیک اهداف په افغانستان کې پلي کوي. ته زما د دښمنانو لپاره وسیله جوړیږي. وروره که په یو بحث کې دننه کېږي، زما لپاره ګورئ، زه په سیاسي لحاظ زما هر باور چې دی زما دی، لیکن کله چې زما هویت ته راسي، زه افغان یم، افغان پاتې شوی یم، پلار او نیکه مې افغان دی او افغان به مرم.
زه هر قلابي، هر جعلي، هر دروغزن او ظالم روایت لپاره زه لابي نسم کولی. بنان مونږ دلته راغلو، هلته په سپیس کې زموږ دماغ خراب کړو، شایم کاته که، مایک هم کاته که، او څوک چې زموږ له ادرسه جګېدل خبره هغه م کاته کول. دا څه رقم سپیس او پروګرام دی؟ مونږ ته حق نه ورکړي چې خبرې وکړو. بیا سناریو جوړوئ. ژوندی او تلپاتې دی افغانستان. زه همدلته یم، که دوی راځي بحث کوي په همدغه سپیس کې راځي، دوی بېطرفه غواړو بحث وکړو. راځئ. اجازه است؟ زواک صاحب زه دوه جملې وایم که اجازه مې وي. فقط فولاد صاحب زما سلامونه ومنه. ډېر وبخښئ که زه سپینګیر شوي یم، تاسو نام زما هیر شو، ډېر ماته وبخښئ فولاد صاحب. مهرباني وکړئ. عزیز فولاد صاحب زما خبر اورئ؟ او اوري ستاسو غږ. مهرباني مشره، مهرباني. ډېر وبخښئ که تاسو نوم زما هیر شو، ډېر وبخښئ. هیله کوم تاسو وغږیږئ. خیر. نه فولاد صاحب تاسو وغږیږئ، زه بېرته زه حوصله لرم. زه ډېر لنډ غږیږم، بیا ستاسو حضور نه زه کوزېږم، ځکه دا په کاري صحنه کې یم. داسې دا زواک صاحب دوه لنډې جملې وایم په دوه بخشونو کې. یوه جمله مې دا د زواک صاحب چې دا خلک چې د افغانیت او د پښتنو دښمنان دي، دا هسې لنډغر او یو څو تنه نه دي. متاسفانه په تاریخ کې د دوی مشران هم همدغسې وو، په همدې مفکوره وه چې د افغانیت او پښتنو سره دښمني لرله او 100 وارې خرڅ کړي دي. دا یو مسله. او بل مسله د محترم مختار صاحب په هکله ده. مختار صاحب که د جنوساید خبره موږ وکړو، تر ټولو ډېر غټ جنوساید شوی دی د پښتون قام شوی ده. ولې متاسفانه تاسو د هزاره ورونو لایف ته لاړئ، اول ته وویلې چې دغه کم پښتانه چې تاسو هزارهګانې وژلي یاستئ، تاسو یې جنوساید کړي یاستئ، د ټولو پښتنو نه په نمایندګۍ زه تاسو نه بخښنه غواړم. یعنې تاسو د هغوی جنوساید ته یو طرف نه مشروعیت ورکړه او بل طرف نه د ټول پښتنو نماینده هم ځان وټاکه. په داسې حال کې چې موږ او تاسې حتی د خپل 18 کلن زوی نمایندګي نشو کولی، د ټول قام نماینده به څنګه شو؟ او هغوی ته هم داسې یو سند ورکړی چې ګویا کې په رښتیانو چې پښتانه لګېدلي دي او بالاخره هزاره یې جنوساید کړي دي. په داسې حال کې دا هېڅکله دا شی نه ده سوی. که جنوساید شوي دي، پښتون هم وژل سوی ده، تاجک هم وژل سوی ده، هزاره هم وژل سوی ده، او ټول قامونه وژل سوي دي. هېڅکله به دا سند موږ او تاسو چاته به نه ورکوو. بیا په خاصه توګه د پښتنۍ په نمایندګۍ به چاته داسې خبره نه کوو چې زه د پښتنو په نمایندګۍ تاسو ټولو نه بخښنه غواړم چې تاسو موږ جنوساید کړي یاستئ او تاسو وژلي یاستئ. دغه مسئلې ته هم لږ ذره پام وي. باعزته اوسئ، سلامته اوسئ، ښه لایف ولرئ. زه په کاري ساحه کې انشاءالله بیا غږیږو. او اجازه ده زه یو کومنټ ولرم په همدغه هکله. اجازه ده زواک صاحب، اول خو د زواک صاحب سره مو نه وی لیدلی، خدای مو د خیر پېښ کړي. هسې زواک هم د قدرتمند سړی ده، د باندې زور هم نه رسېږي. ما په هغه سپیس کې 2 موضوع مطرح کړی او اوس بیا مطرح کوم. مونږ ویلې چې په تاریخ کې هر شخص د تاسو په هکله جنایت کړي، مونږ معذرت غواړو. یو دا یو پولیټیکل، بل جنوساید لفظ مونږ نه د استعمال کړی. ګورئ و پښتنو، خدای قرآن ته وګورئ، په دې خبرو مو لږ سر خلاص کوي. بل موضوع څه شی دی؟ هلته 2 کسه لنډغر ټولیږي، هغه وایي چې ازبک هم د ما سره ده، ترکمن هم زما سره ده، هزاره هم زما سره ده، ایماق هم زما سره ده، او زه د دې ټولو استازیتوب کوم. زه خپل هزاره ورور ته وایم چې ته د دغه جغرافیې مالک یې. زه ملي ناریټیو جوړوم، ځکه زه د وارث د خاورې یم. زه ازبک ترکمن ته وایم چې د خاورې ته مالک یې، ته وارث یې د سلطان محمود غزنوي په څېر اسلافونه دلته ته مالک یې. ما یو ملي ناریټیو جوړ کړ. اوس خو زما په خبرو شاید بل د جنوساید، ما په جنوساید کې مطالعه کړې. افغانستان نه د جنوساید برخه ګرځېدلی سي په نړیوالو قوانینو کې. په کانادا کې یو قوم هلته اوسېدل، د دغې قوم نه د کانادا ولسمشر لار معذرت یې وغوښتل. که ته چیرې د یو ټبر مشر یې، د یو قوم مشر یې، د یو ملت له استازیتوب نه خبرې کوې، ستر احمدشاه بابا کله هم چې په قندهار کې ستره لویه جرګه یې وغوښتل. په دې ستره لویه جرګه کې 9 ورځې د ټولو افغانانو د ټبرونو، قومونو او اسلاف ټول کړل. 9 ورځې جرګې نه وروسته یو کابلی جګ سو، د احمدشاه بابا په سر یې غنم کېښود، وایي ته د افغانستان امپراتور یې. که ته چیرې ازبک، ترکمن، هزاره، ایماق دا خلک در سره نیسي،
په د معنا د هغه چې یو غلط روایت جوړوي او تا بیلوي او تا ټوټې کوي او تا د تا تاریخ او سیاسي هویت ته په خیرنو سترګو ګوري دغه ملي روایت ته ژوندی کوي. په ده کې یو ډېر غټ بحث دی. زه د افغانستان زه د هر سړی ګوره یو سړی ما ته چې افغانستان تاریخ راځه سره بحث کوه. ما تقریبا دا اوس کتاب درته لیږم. ما په امریکا کې زما کتاب چاپ شوی دا اوس هم $40 خرڅېږي. زه نه غواړم دلته کمپین وکړم. 14 کاله مخکې هدف مې دا دی زه د ازبکو، تاجکو، ترکمنو، ایماقو، نورستاني او هغه پشهیو ټول هغه قومونو ته وایم چې په دغه جغرافیه کې زما ورور تر هغه وخته پرې چې د دغه جغرافیې د تجزیې د ټوټه کولو د پردیو د اجنډا نو د پلي کولو لپاره ته ماته نه راځي. دا یو سیاسي دریځ دی. دا سیاسي دریځ باید پښتانه ونیسي چې ټولو سره خبرې وکړي. که ته وارث یې د وارث او مالک په څیر باید خبرې وکړي. زه خبره کوم ګورئ پاکستان 12 ستراتیژیک برخې په افغانستان کې درلود. زه یوې درته وایم د پاکستان یو ستراتیژي عمق دا و چې افغانستان باید بې سواده وي. ما طالب نه دفاع کول د قدرت جزایر یې له منځه یوړ. اما کله چې زه له بنیاده وزلم زه ودرېدم چې ورور د مکتب ولې بندوي. دویم دا ده چې په تاریخي لحاظ ولسمشر درته ځوړند کړ. هغه یو ستراتیژیک ظلم او ستم د دغه ملت سره نه و. دریم 8 میلیونه مهاجر سو. په دغه 8 میلیونه مهاجر کې د تا کې خپل نفوس دننه کې جاسوس در تربیه کې غلام در تربیه کې د تا سیاسي استراتیژیک در اهداف ځان ته پلي کې په دې لحاظ مونږ باید خپل نسل ته هغه خبره ورکو چې هغه دغه ملت د ټولولو لپاره آزاد وي او افغاني نشنالیزم یعنی د افغاني پولیټیکل ایډنټیفیکیشن د افغانستان په سیاسي هویت باید په دغه جغرافیه کې او د آسیا په زړه کې تل پاتې وي او تل لپاره وځلیږي. نو دا زموږ نظر په دې لحاظ مو د وضاحت د خبرو ته ورک. مننه ځواک صاحب ستړی مشرکتیا تو نه ټلیفون وچته ولا بلا ته اوس نه پیګو څه در سره ما ډیر دي زنن او سبا اوس ګارم بیا نور ورځ زما مصروف ډاکټر صاحب عاطف مختار زه تاسو سره په دغه یوې موضوع کې بیخي هم فکر یم. کله چې ته د رهبرۍ خبره کوي، کله چې ته د مشرۍ خبره کوي او ته د یو وارث په صفت غږیږي ستا بحث د نورو سره ډیر زیات فرق کوي. ته چې په کوم نیریټیو مخ ته ځې هغه د نورو سره ډیر فرق لري ځکه ته دلته د مشرۍ خبره کوي او بیا دغه ستا خبره په هغه د جینوساید په موضوع کې چې کوم خبره تا کړې ده زر سره بیخي موافق یم. ځکه دا نه کېږي چې ته هم د مشرۍ خبره کوي او هم دلته ته جبهه نیسي. ته په مقابل کې دا ډول غږیږي چې ته نه لویږې نه پکې هغه ډول ظرفیت ځان کې ویني چې زه د نور قومونو ځان سره د یو ځایوالي هغه فکر ته ولري. نو امکان دې ونه لري د یو لوی په څېر د یو مشر په څېر د یو ستر انسان په صفت ته مجبور مکلف یې چې ځینې حقایق به حقایق مني او ځینې هغه څه چې حقایق دي او که نه دي د یو بل چا د زړه د هغو د شتون دپاره به هم ته مجبوره یې ځینې مسلې ورسره مني. نو زه دې کې ستونزه نه لرم. د کابلي صاحب هم وغږېږي بیا به هغه نور څه وغږېږي. زه 15 دقیقې تا سره اوسېږم. ګوره بل ځواک صاحب حسیب ځواک تا ته یو خبره کوم. ته زما لیډر یې مخکې سه. ګوره زه تا پېژنم نه سیاسي علمي اخلاقي او د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دریځ لري. وروره هر یو افغان چې د دغه خاورې د جغرافیې د ساتلو لپاره دریځ ولري زما مشر دی. دا د دې لپاره نه وایم چې موږ په د سپیس کې راسو بحث وکړو. زه په بالله قسم چې د اکثره تلویزیونونو کې خپل د ملي روایت نه دفاع کوم. وپښتنو ما کوي په خدای ورځ تاسو سره صاحب خې په غضب پاتې کی یو ځای یو خبره نه اوري ورو 15000 میسج لګي ډاکټر صاحب دلته مزالته ورور لازم بل سپیس ته یو خبره واوري بیا قضاوت وکي. تا کابلی صاحب تم وقت ورکه بیا اجازه است ما هم کوتاه صحبت میکنم. قربان شم کابلی صاحب مایک تم خلاص کنیم شیری مبارکم ببینیم. ما یک جای مناسب نیستم از امون خاطر یک بار کامره خود زدم گفتم شما متیقن شوین که خودم هستم گرچه از آوازم فهمیده میشه. صدای مرا خود دارین؟ بله. برای ما مردم افغانستان چند چیز خطوط سرخ ماست که باید از اینجا هیچ کس گذر هم کده نمیتونه و تیری هم شده نمیتونه.
بیرق ملی ما سه رنگ، نام افغانستان و افغان بودن برای ما این خطوط سرخ ماست که با هیچ وجه با هیچ کس در ما نه در معامله میگیریم نه صحبت میکنیم، نه ایواس توان بر هیچ فرد نمیتیم که در این مورد امرای ما صحبت داشته باشه و بحث داشته باشه. این خطوط سرخ ماست که این خطوط سرخ از مادر و پدر کده برای ما ارزشمند است و سرش انشالله ما استاد هستیم و استادگی میکنیم. یک مسئله دیگه مسئله است که ما کوشش کنیم که خصوصا در لایف های دوستان که مثل شما ما میاییم در دیگه لایف ها که مسئله فحاشی و چیزاست این را به نمو مردمایی بگذاریم که نمودشان میته و برای خودشان است. مثلا فعلا یک تعداد مردم که جمع شدن دسترسی به اراضی افغانستان ندارند، دور از افغانستان دلتنگیشان گرفته و تعداد از اینا هم کلش شاید است 50 نفر 100 نفر نمیشن، با دل خود یا وقت افغانستان تجزیه کردن، وقت نام افغانستان هم تغییر دادن، هر کار که بوده با دل خود یا کردن. اما با شما اطمینان میتونم که در عمل اصلا جزئی ترین کار کرده نمیتونن. من شخصا نجیب کابلی از اینمی بابت اصلا نگران نیستم، به خاطر نگران نیستم که مردم هم شما میشناسین، من با تمام مانا میشناسم که نیا واسه توان تا یک چوب خشک افغانستان ندارن که تغییر بدن، چی مسئله نام میمونه و تجزیه میمونه، یا فقط یک تکلیف هایی است که تکلیف های مریضی دارن، بگذارین که تکلیف ها را ما دعا میکنیم که خداوند یارا شفا بده. از اینمی بابت شما باور کنین که من شخصا به صفت یک کسی که در حداقل 35 سال است که در سیاست افغانستان هستم ایت نگران نیستم، به خاطر که اینا آنقدر فکرشان ضعیف و پوچ است. به مو خاطر من میفهمم که آنقدر یا عصبانی رفتار میکنن. کسی که در سیاست افغانستان عصبانی شد فکرتان باشه کوی جایی را نمیگیره. کسی که دودش نام داد، کسی که قوم دو زد، کسی که خود دو زد، مادر خود دو زد، افغانستان دو زد، یا بسیار طبقه ضعیف است. میاییم سر اصل که برای ما افغانا در این شرایط ضروری همیست که باید ما وحدت خود حفظ کنیم با برادرای هزاره خود، با برادرای تاجیک خود، با برادرای ازبک خود. حتی مرا کسی به بسیار یک فریب در لایف خود برد که به اصطلاح خودشان خراسان طلبی بود. مرا گفتن نجیب کابلی تو چطور دمی هر وقت خود افغان میگیم؟ ما گفتم امیر ما از پدر معنوی خود استاد ربانی یاد گرفتیم که در خیمه لوی جرگه خودش فیصله کرد که باید ما افغان نامیده شویم. گفتم ایره میتونید که از استاد ربانی و مارشال سایپرسان کنی که یا در یک لوی جرگه می فیصله شده و در غیر از او گفتم اگر سر این موضوع شما با ما امرای ما بحث کنید، ما افغان هستم، با افغان بودن خود افتخار میکنم. افغان متعلق به پشتون نیست، با تمام مردم افغانستان است و این یک واجبه مشترک ملی ماست. در این شرایط فعلی شما فکرتان باشه که استخبارات کشورهای همسایه نه از پاکستان نه از ایران نه سپاه پاسداران آرام نیستند. در اون لایف که مرا تلویزیون بودن شما باور کنین که مرا میگفتن عین اتهام را که سپاه پاسداران برای ما میزد که اسرائیل تو را کمک میکنه، اینمی هم اتهام برای ما میزدن که تو از دیگه طرفات دستور میگیری و در مقابل رژیم ایران، تو در مقابل رهبرای جمهوری اسلامی ایران تو قدالم میکنی، تو دریشه فارسی میزنی چوب. من گفتم اصلا امو شاعری را که من دیدم به نام ما صحیف نام ما که سرازوز به نام نجیب باربر که در پیش خامنه ای رفت شعر گفت شما باور کنین که با صفت یک افغان من خودم خجالت میشدم و من گفتم این ارمان شما در گور میبرین. من زمانی که عکس خمینی را روش شیطان نوشته کردم درج دادم دیگه اصلا به نام ازی که یک 4 نفر بالا شوه که ما افغانستان تجزیه میکنم یا طرفدار خراسان طلبی میکنم، این پیش ما کدام ارزش نیست و پیش ما کدام اهمیت نداره و من نجیب کابلی در مقابلش استاد نمیشم به خاطر که اینا کدام اثر منفی کرده نمیتونن. در فضای مجازی یک تعداد مردم ما را به تشویش میپرته که بازم اطمینان میتونم با مردم ما که قابل تشویش نیست. ما یکی افغانستان دیگر راه جنگ نظامی نداره. ما این موضوعات رو حسو کنیم. اگر ما تمایل به جنگای نظامی میشیم ما از لحاظ نظامی باز میریم به جنگای برادرکشی و قومکشی. شما باور کنین که استخبارات کشورهای همسایه آماده تمویل عزیز که باز ما را مسلب سازن و افغانستان از وزیر مایی بگیرن. ما بهترین کار کنیم توسط فشار مردمی، توسط افکار مردمی وحدت خودمون حفظ کنیم و در وضعیت افغانستان فشار بیاریم که طالبان باید
مردم تسلیم شوند. اگر برخواستهای مردم طالبان تسلیم نشن، شما باور کنید طالبان هم نیست نابود میشن. به خاطر از اینکه همین فعلا طالب که بیرق سیرنگ قبول نکردن، یک بیرق خود آوردن، در بین مردم پشتون جای نداره. یک مسئله. دو مسئله، این روایت را که مردم خلق میکنن که طالب کلش پشتون است، درست است که یک تعداد زیاد از مردم پشتون است. طالب برادر مربوط از تمام اقوام در طالب است. ما تنهایی را سر پشتون ختم کردن نمیتونیم. درست است که یک تعداد زیاد از مردم پشتون است. اینمی روایت هم باید ما اوسو کنیم. و در ضمن ما گپای خود خلاصه میکنم که افغانستان تاریخش، افغانستان فرهنگش، افغانستان جغرافیایش، افغانستان مثل مولانا جلال الدین افغان، مثل سید جمال الدین افغان، مثل احمد شاه ابدالی، مثل کرکت مردم افغانستان، اینی چیزایی است که تعلق به تمام مردم افغانستان میتونه. هیچ کس حق مالکیت از این نداره که ادعا کنه که والا افتخارات فرهنگی و تاریخی از ماست. ما آنقدر که به می زبان فارسی دری امیرای پشتون خدمت کرده، هیچ کس از دیگه تبار به این زبان خدمت نکرده. شما باور کنین خدمات را که به این زبان که من صحبت میکنم امیرای پشتون انجام داده و شمول احمد شاه بابا هیچ کس نداده. اما این که یک 4 نفر که امروز مریضی است مد نظر نمیگیرن و از دل خود میگن، باز روایتایی را میکشن که ما 300 سال تاریخ پشتونا داره، در صورتی که اینمی جغرافیایی که تو اگر 5000 سال ادامه کنیم 10000 سال تاریخ از پشتون هستی، تاریخ مشترک ماست. به مو خاطر شما ببینید که مردم آنقدر سبکسری میکنن با کرکت ما و تو که جهان افتخار میکنه، دنیا افتخار میکنه، کشورهای همسایه افتخار میکنه، اما باز ما میاییم در مقابل کرکت خود استاده میشیم یک تعداد آدمای مردیزی و انگشت‌شمار. پس محاسبه میکنیم که مردم ها بسیار ضعیف هستند، بسیار ضعیف است، قابل ملاحظه نیست. انشاءالله ما همیشه در کنار مردم خود هستیم، به صفت افغان می باشیم، استاد هستیم. از شما هم تشکر، از دکتر صاحب عاطف هم تشکر، از کسی که ما را شنوندان بودن. بسیار زیاد پر گفتم، بسیار زیاد. قربانتان شوم. از شما بسیار زیاد تشکر و ممنون از این احساس ملی که کابلی صاحب دارین. شما بزرگ ما هستین و افغانستان خانه مشترک هم است و ما برمی روایت ملی که شما گفتین به مو باور داریم، معتقد هستیم و همه ما سرزمین ماست، وطن ماست، تاریخ ماست. همه چیزی که شما گفتین